د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي کابل له اسلام آباد سره د اړیکو د ښه کولو لپاره تر خپله وسه هڅه کړې، خو بې بنسټه تورونه د دواړو هیوادونو درد نه دوا کوي بلکې د دواړو لورو اړیکې به خرابې کړي. با خاطر بهبود روابط تمام تلاش‌های خود کرده ولی متاسفانه ایراد کردن اتهامات بی‌مورد و بیجا هیچ در طرف دوام نکرده و روابط دو کشور متاسفانه خدشه‌دار نیست. همدارنګه د اسلامي امارت ویان زیاتوي چې په پاکستان کې د چینایي انجینرانو پر کاروان وروستی برید افغانستان پورې تړاو نه لري او یو ځل بیا ټینګار کوي چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې باید د افغانستان له خاورې سره ونه تړل شي. در پاکستان کدام حادثه میشه این نباید ربط داده شود به افغانستان و ضعف نیروهای امنیتی آن کشور امنیتی افغان‌ها باشه. در صورت آنها باید خودشان در کشور خود موضوعات امنیتی متوجه باشند. افغانستان در این قضیه ها ربطی نداره و افغانستان نمیخواد هیچ کشور در افغانستان منصب بگیره. په داسې حال کې اسلامي امارت د پاکستانی چارواکو هغه وروستي تورونه ردوي چې ګواکې پر چینایي انجینرانو د برید پلان له افغانستان خاورې پورې تړاو درلود چې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی. د پاکستان حکومت د مالیې وزارت غواړي د هغو 5 چینایي انجینرانو کورنیو ته چې د خیبر پختونخوا په بشم سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو 2.15 میلیونه امریکایي ډالره تاوان ورکړي. بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو چارواکي باید د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو دوه تنه کارپوهان محمد زلمی افغانیار او امید الله قاسمزی وایي د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په هدف د خپلو اړیکو پر پیاوړتیا کار وکړي. در صورتی که پاکستان خواهان تامین روابط حسانه با افغانستان باشه بهتر است در نخست در سیاست‌های خارجی خود با افغانستان صادق باشه تا روابط سیاسی و اقتصادی حسانه با افغانستان آغاز بکنه تا به نحوی بتونه منافع دو جانبه تامین شود. در 2 سال و 9 ماه گذشته حکومت فعلی افغانستان به کرات بر کشورهای منطقه و فرامنطقوی خاصتا پاکستان و ایران تاکید کرده که ما به علیه منافع ملی شما کدام برنامه نداریم. امیدوار هستم او هم به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان هست. هیچگاه ملت ها با هم مشکل نداشتند. باز هم به تاکید میگم امیدوار هستم به اساس حفظ منافع ملی ما با ما روابط برقرار بکنند نه جهت تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومت داری. باید وویل شي چې په تیرو 3 کلونو کې د دواړو هیوادونو پلاو څو ځلې په کابل او اسلام آباد کې د اړیکو د ښه والي په موخه سره لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي.